په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې له واده وروسته ولې زیاتره خلک چاغیږي. تاسې به فکر کړی وي چې زیاتره کسان له واده وروسته چاغیږي. دا کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده، بلکې له واده وروسته چاغوالی د خوشحاله ژوند او ښې مېرمنې لرلو نښه ده. د امریکې په نارت کیرولاینا پوهنتون کې یوه څېړنه ترسره شوې چې پکې له 8000 د واده شوو جوړو څخه ازموینه ترسره شوه. دوی په اخره کې وموندل چې مېرمنې له واده وروسته په لومړیو 4 یا 5 کالو کې په اوسط ډول شاوخوا 15 کیلو چاغیږي. همدا ډول له یوې بلې څېړنې څخه هم ثابته شوې چې له واده وروسته د مېرمنې او خاوند ترمنځ خوشحاله ژوند تېرول د چاغوالي لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې له 4 کلونو زیات وخت د بېلابېلو خاوند او مېرمنو څخه ازموینه ترسره شوه. په پایله کې وموندل شوه چې هغه جوړې چې خوشحاله ژوند تېروي د نورو په پرتله وزن زیاتیږي. څېړونکي وایي چې له واده وروسته خوشحاله ژوند انسان د فزیکي فعالیتونو یعنی ورزش او داسې نورو څخه لاپروا کوي چې له کبله د خاوند او مېرمنې وزن 30% زیاتیږي. ځینو څېړنو ښودلې چې د چاغوالي یو لامل دا هم کیدی شي چې سړی له واده وروسته د مېرمنو د اغېزمن کولو لپاره نوره اړتیا نه ویني، نو ځکه په فزیکي فعالیتونو او بدن جوړولو وخت نه نیسي. د استرالیا پوهنتون په یو څېړنه کې ویل شوي چې له واده وروسته اکثر ښځې او نارینه د خپل بدن ښایسته کولو ته پاملرنه نه کوي، چې هر قسمه خوراکونه کوي او د بدن کنټرول ساتلو لپاره کوشش نه کوي. یاد دې وي چې چاغوالی د انسان د روغتیا سره سره د کوروالي په اړیکو هم منفي اغیز لري. څېړنې زیاتوي چې که له حده زیات خواړه وخوړل شي نو په دې سره د کوروالي اړیکو ته هم د سړي زړه نه کیږي. له دې کبله پوهان چاغ کسانو ته د ښې کوروالي اړیکو درلودلو لپاره د وزن کمولو سپارښتنه کوي. دوستانو دا معلومات چې له واده وروسته ولې زیاتره خلک چاغیږي تاسو سره مو شریک کړل. په دې هیله چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.